تاسو ملګرو ته یو نظم او د ناستو ملګرو ته ډالې کوم. د نظم په باچا خان بابا رحمت الله علیه باندې دی او د نظم عنوان دی فقیر بابا. اول د خپل کمزورۍ به اعتراف وکما، اول د خپل کمزورۍ به اعتراف وکما. ممکن نه ده چې موضوع سره انصاف وکما. زما لفظونه ډیر واړه دي او سړی لوی دی، زما پوټي غونته مازغه دی او سړی لوی دی. زه توکل دی د قطرونه به دریاب جوړ شي، اکثر کمزور غق سبب د انقلاب جوړ شي. قلم مات نشي په سوکه کې د زور پیدا کا، منجمد شوی یخو زړونو کې مور پیدا کا. نن د دې خاورې په پاسبان باندې خبره کوم، په خپل بابا فخر افغان باندې خبره کوم. د خپل نیکه سیف الله خاندان غریب سره، د اشنغر د بارم خاندان غریب سره، څوک چې هسته کې هم مسته ته غاړې وته نو، دغه زړه چاو دې بیروخې ته غاړې وته نو. ابو ولی تا با قدرت خاکساری کړی دا، ابو غنی تا په خانه کې فقیری کړی دا. ابو ولی تا با قدرت خاکساری کړی دا، ابو غنی تا په خانه کې فقیری کړی دا. د هندوکش په سر ولاړ ما اعلان کوما، نن په واس کومې تا ترین دا بیان کوما. دنیا د چاڼ کړي څوک دې داسې لیونی پیدا کړي، میان دې د کینی باچا خان غوندې د زوی پیدا کړي. د هندوکش په سر ولاړ ما اعلان کوما، نن په واس کومې تا ترین دا بیان کوما. دنیا د چاڼ کړي څوک دې داسې لیونی پیدا کړي، میان دې د کینی باچا خان غوندې د زوی پیدا کړي. د چا چې لاس کې د آزاد وطن تصویر پروتو، عجیبه دا ده د هغه لاس ته زنځیر پروتو. د چا چې لاس کې د آزاد وطن تصویر پروتو، عجیبه دا د هغه لاس ته زنځیر پروتو. نه صنم غوښتلو نه رقم غوښتلو، خو بس د قام د بچو لاس کې قلم غوښتلو. ایوه الناس داسې بل بچا لیدلی وي څوک، ایوه الناس داسې بل بچا لیدلی وي څوک، د کلکتې نه تر کابل بچا لیدلی وي څوک. څوک چې د قام په پاکه مینه قصوروار پاتې و، په سپینه ګیره هم پنجرو کې گرفتار پاتې و. ایوه الناس داسې بل بچا لیدلی وي څوک، د کلکتې نه تر کابل بچا لیدلی وي څوک. څوک چې د قام په پاکه مینه قصوروار پاتې و، په سپینه ګیره هم پنجرو کې گرفتار پاتې و. څنګ د ستړیا زه د تاریخ پاڼو کې ونغاړما، کم کم د یاد کما بابا، کم کم د وجاړما. کام د مشغولو د منګي او د ستار سره، تو مشغول د زنځیرونو د جنکار سره. کام دی مشغول د منګي او د ستار سره، تو مشغول د زنځیرونو د جنکار سره. ګل ګل ځواني د ریز مریز کړه د زندان په منځ کې، ګل ګل ځواني د ریز مریز کړه د زندان په منځ کې. ځکه چې ته چاته ټیټ نشوې د میدان په منځ کې، او تورو تیارو کې تکلیفونه به تیر کړي وي تا، تورو تیارو کې تکلیفونه به تیر کړي وي تا. زما بابا اذیتونه به تیر کړي وي تا، تنها به غږېدلې یې زخمونو سره، تا به خبرې کړي وي د دیوالونو سره. د مهرتاج لور والی به د ارمان پاتې وي، د سردارو بنارسۍ به د ارمان پاتې وي. د مهرتاج لور والی به د ارمان پاتې وي، د سردارو بنارسۍ به د ارمان پاتې وي. ای د هوا په ټټو سوره ما ته غوږ ونیسه، ای د هوا په ټټو سوره ما ته غوږ ونیسه. د قام زلمیه ما ته ګوره، ما ته غوږ ونیسه. وطن د هیچا په خوبونو آزاد شوی نه دی، ملګرو دا په تعبیرونو آزاد شوی نه دی. د دې نه شاته یوه لویه قرباني پرته ده، پس له هغې راته خوانچه کې ازادي پرته ده. د دې نه شاته یوه لویه قرباني پرته ده، پس له هغې راته خوانچه کې ازادي پرته ده. او ای د بابا په دین ایمان باندې شکمن سړیا،
ए दा बाबा په دین ایمان باندې شکمن سړیا اے فتواګرا اے پزړ باندې پون سړیا کده باچا خان د رتبې نه خبرېدل غواړي کده بابا د مرتبې نه خبرېدل غواړي د شیخ الهند محمود حسن سے پروزه ودرېګا یا د دیوبند د مدني سے پخازه ودرېګا بیا ته تپوسو کا بابا د اشنغر سوکو تا ته به وایي چې دا د وفا غر سوکو تا ته به وایي درویشي د څوک د ده نه زده کي شیخ صحیح مسلماني د څوک د ده نه زده کي تا ته به وایي درویشي د څوک د ده نه زده کي شیخ صحیح مسلماني د څوک د ده نه زده کي اوس په اخره کې دا عزم اراده کومه د باباګانو د ارواح سره واده کومه نه به پښتو سپکوم نه به مې خپل کام سپکوم نه به پښتو ورکوم نه به مې خپل کام ورکوم په ژوند غمجن وي او د کام په غم لړلې لاړې په ژوند غمجن وي او د کام په غم لړلې لاړې ستړی د ژوند او دنیا نه ستړی ستړی لاړې هلته بابا د ربه هلته برکت نازل کا خدای په ټول جلال آباد باندې رحمت نازل کا خدای په ټول جلال آباد باندې رحمت نازل کا